بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدي مبارك درسنو کی احادیث الصيام دا هغه حدیثونو بیان روانو چې هغه تعلق ساتي د روژې سره، او هغه حدیثونه موږ د دې مبارک کتاب بلوغ المرام نه وي، او د الله په توفیق سره اکثر مسلې او اکثر حدیثونه بیان شي. د فرضي روژو سره چې څه مسلې تعلق ساتي نو د هغې بیان شوی. نن به انشاءالله شروع کوو د باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. باب په بیان د هغه مسلو کې چې هغه تعلق ساتي د نفلي روژو سره، او هغه کمی روژې دي چې د هغې نه منع شوې ده، یا کمی ورځې دي چې په هغه ورځ روژه نیومه نه دي، یا په کمو حالاتو کې روژه نیومه نه دي. دا مسلې به په دې باب کې راځي انشاءالله. التطوع اصل کې دا لفظ استعمالیږي د نوافل العبادات دپاره، د نفلي عباداتو دپاره. او نفلي عبادات د دې یو لویه فایده هغه دا ده چې په دې سره هغه کم کمې او کوتاهي چې شوي په فرضي عباداتو کې هغه پې ورسره پوره شي. او دا د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم دی په موږ باندې چې موږ ته دا نفلی عبادات مشروع کړي دي، او بیا د هغې طریقې موږ ته راښودلې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې. نو که څه کمې کوتاهي کېږي هغه په دې نفلي عباداتو سره ختم شي، بله دا چې د دې سره درجې اوچتې شي، مرتبې اوچتې شي، اجرونه پې ګټلی کېږي، د الله رضا پې یو انسان حاصلولی شي، قرب الهي پې ملاویږي، الله ته نزدېکت. نو شروع بکو د حدیث د ابو قتاده رضی الله عنه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وسئل عن صوم يوم عاشوراء، ذلك عن صيام يوم عاشوراء. وسئل عن صيام يوم. صوم التطوع د نفلي روژو سره چې کوم احادیث تعلق ساتي، په دې باب کې اولنی حدیث د ابو قتاده رضی الله عنه راوړی. ابو قتاده ابن ربعي ابن بلدمة الأنصاري الخزرجي السلمي رضي الله عنه. هذا كنيت خو ابو قتاده دی، او مشهور ده چې نومي الحارث دی، او دې سم ویلی کېږي چې نومي نعمان دی یا عمر دی. د احد په غزا کې شریک شوی دی، او د هغې نه بعد چې څومره غزوات راغلي دي په هغې کې د شرکت کړی دی، او د بدر په غزا کې نه دی شریک شوی. او دته به ویلی کېدو فارس رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهسوار. هغه د ابو قتاده الانصاري.
دی وی د دې حدیث ترجمه به وکړو بیا مسلې بیانو. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل عن صوم یوم عرفه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو د عرفات د روجې په باره کې، د عرفې په ورځ چې کومه روجې د هغې تپوس یې وشو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي یکفر السنة الماضیة والباقیه، په دې سره الله د تیر شوي کال ګناهونه معاف کوي او د راتلونکي یو کال ګناهونه ورسره معاف کوي. وسئل عن صوم یوم عاشوراء، او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو د عاشورا د ورځې د روجې په باره کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي یکفر السنة الماضیه، د تیر شوي یو کال ګناهونه پې الله معاف کوي. وسئل عن صوم یوم الاثنین، او بیا تې تپوس وشو د پیر د ورځې د روجې په باره کې چې هغې ته ګل هم وایي دوشنبه ورته هم وایي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ذاک یوم ولدت فیه، دغه خو داسې ورځ ده چې په دې زه پیدا شوی یم. وبعثت فیه، او هم په دغه ورځ ما ته نبوت ملاو شوی دی. او انزل علی فیه، یا داسې ویلي چې انزل علی فیه، په دغه ورځ په ما باندې وحی نازله شوې ده. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم راوړی دی. د حدیث امام مسلم هم راوړی دی، امام ابو داود هم راوړی دی، امام ترمذي هم راوړی دی، امام ابن ماجه هم راوړی دی. هر چې دا حدیث دی د امام مسلم ده، دا تفصیلي حدیث دی، مطول اوږد حدیث دی، خو امام ابن حجر رحمه الله مختصر راوړی دی او تقدیم او تاخیر یې پکې هم کړی دی. اوس دې حدیث کې ډېرې مسلې دي. اولنۍ مسله د عرفات د ورځې روژه، فضیلت د عرفات د ورځې د روجې پکې بیان شوی، بلکې دا یاده کوي چې د کال په دې ټولو ورځو کې په نفلي روجو کې د دې په شان غوره روجه بله نشته په ټول کال کې. فرضي خو موږ نشو ویلی، فرضي خو ځان له مسلې د فرضي خو ځان له مرتبه ده، په نفلي روجو کې د دې نه غوره او افضل نشتي، ځکه چې دې سره د 2 کالو ګناهونه الله معاف کوي. ښه د عاشورا په باره کې څه ووي؟ وی 1 کال ګناه پې معاف کېږي، دې سره 2 کالو. ښه دا روجه مستحب ده د هغه چا دپاره چې په حج کې نه وي، دا د جمهور اهل علمو قول دی. او د حاجي دپاره غوره دا ده چې هغه دې روجه نه نیسي، حاجي به دا روجه نه نیسي د عرفات، دا د هغه چا دپاره ده چې هغه په حج کې نه وي. او په دې باندې یو حدیث دلیل هم دی د ام الفضل بنت الحارث رضی الله عنها، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې شته چې بعضو کسانو په دې خبره کې اختلاف شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د عرفات په دې ورځ روجې نیولي او که نه، همدغه د عرفات ورځ وه د حج په دوران کې. نو بعض ووایي هو صائم وقال بعضهم لیس بصائم، بعض ووایي پیغمبر روجې نیولې ده، بعض ووایي روجې نه دی نیولې. نو ام الفضل وایي چې ما یو لوښی پیغمبر له ولېږو او په هغې کې پی و وهو واقف على بعیره، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل اوښ باندې سورو ولاړو، فشربه، نو هغه پی یې وڅښل. نو پته ولګېده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روجه نه وه. بعض روایتونو کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عرفات په ورځ د عرفات د روجې نه منع کړی. دې مسلې تفصیل به ښه راشي. الغرض مقصدي خبره ده چې دا روجه مستحب دی د چا دپاره چې په حج کې نه وي، د هغه چا دپاره، حجي دپاره نه. بعضو خلکو یو اشکال بیان کړی دی چې یاره دا څنګه صحیح شو، تیر شوي کال ګناهونه خو
بخلی کیږي ځکه چې ګناهونه شوي دي. خو دا مسله څنګه چې والباقي روان کال ګناهونه له ګناهونه شوي نه دي او هغه معاف کړی شو، دا اشکال بعضو خلکو ته راغلی چې صحیح د تېر شوي کال خو ګناهونه شوي دي الله یې معاف کړي، روان کال خو لا شوي نه دي. نو جواب د هغې دا دی چې دلته معنی دا ده چې ګناهونه به د دوی نه کېږي، خو دقه ګناهونه د کم چې به کېږي دا به ورته الله معاف کوي. ګناهونه خو به کېږي که نه، د یقیني خبره که شکي ده، یقیني ده انسان کمزور د هغه نه به ګناهونه کېږي، نو دقه ګناهونه د کم چې به دی کوي دا به ورته معاف کېږي. او الله سبحانه وتعالی خو عالم ذات دی، هغه ته خو د هر څه علم شتي، نو چې د هر څه علم ورته شتي نو هغه ته پته ده چې روان کال کې به دوی کم کم ګناهونه کوي، څه به کوي څه به نه کوي، دا به ورته الله معاف کړي که نه. نو اشکال په دې کې څه دی؟ هېڅ اشکال په کې نشته. لکه بدر والا مبارک کې کوم صحابه کرام چې بدر کې شریک شوي دي که نه، د هغوی باره کې هغه حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې شتي، وی الله بدر والا ته ووایي چې اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، څه چې کوئ کوئ ما تاسو بخښلی. خو دغه خبره دلته هم ده که معنی دا دی چې ګناهونه به تاسو نه کېږي، اعملوا ما شئتم، څه چې کوئ کوئ، ګناهونه به تاسو نه کېږي، خو هغه ګناهونه به تړلی شوي د بخانې سره، خبره ته زه بخمه. نو دغه معنی دلته شوه چې روان کال خو به ګناهونه کېږي، خو هغه ګناهونو سره به د الله مغفرت، د الله طرف نه مغفرت هغه تړلی شوی، دا ګناهونه به بخښلی کېږي. بله مسله دلته دا ده چې د حدیث کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ګناهونه بخښلی کېږي د تېر شوي کال او د راتلونکي کال، او عاشورا سره د کوم کال؟ د تېر شوي. آیا د ټول ګناهونه تی مراد دي که نه صرف صغایر تی مراد دي، واړه ګناهونه که نه واړه او غټ ګناهونه پې ټول معاف کېږي؟ د جمهور اهل علمو دا قول دی، د جمهور اهل علمو چې کله هم داسې حدیثونه راشي نو دلته به مراد واړه ګناهونه غټ به نه وي. ولې؟ ځکه چې د غټو ګناهونو لپاره توبه پکار ده، کبایرو لپاره توبه لازم ده، او واړه ګناهونه په دې عباداتو سره معاف کېږي. بعضو حدیثونو کې دا قید لګېدلی دی، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شوی، امام مسلم روایت راوړی دی، الصلوات الخمس، پنځه منځونه، والجمعه الى الجمعه، او د یوې جمعې نه د بلې جمعې پورې، ورمضان الى رمضان، او د یو رمضان نه بل رمضان پورې. دې په دې دوران کې چې را کم وخت د دې عباداتو په دې دوران کې دې کې چې کوم ګناهونه کېږي هغه به د دې عباداتو د لاسه الله معاف کوي. اذا اجتنبت الكبائر، چې کله د غټو ګناهونو نه ځان وساتلی شي، معنی دا چې دې سره واړه ګناهونه معاف کېږي. اوس سوال دا دی، دا خو واضح خبره ده، د جمعې د منځه زور ډېر دی، د رمضان د میاشتې زور ډېر دی، د پنځو منځونو زور ډېر دی، که نه د عرفات د روژې زور ډېر دی؟ ولې؟ په دې کې سوچ ته ضرورت شته، دا فرض دی، دې کې سوچ ته څه ضرورت دی؟ رمضان روژې فرض دی، پنځه وخته مونځ فرض دی، د جمعې مونځ فرض دی، نو چې دې فرضي عباداتو سره واړه ګناهونه معاف کېږي، نو بیا واضحه دا دی چې دغه ځای کې به هم واړه ګناهونه مراد دي. دا د اکثرو اهل علمو قول دی. بعضو ګوره دا ویلي بعضو علماو وی چې کوم ځای کې ورسره دا قید راغی چې واړه ګناهونه هلته به صرف واړه ګناهونه معاف کېږي، او کله چې حدیثونه عام راشي نو بیا واړه ګناهونه پې معاف کېږي او غټ ګناهونه پې معاف کېږي. و چې سوچ وکړو د دې جمهور اهل علمو قول واضحه دی، او دومره به ووایو چې کله عام حدیث راشي نو بیا امید دی چې انشاءالله غټ ګناهونه به ورسره معاف کېږي. امید د الله نه ساتل. اسی دلته ذهن ته خبره مې راغله، یو سړی ته باندې دا اشکال
راوستی شي یا دا اشکال تا ته بیانولی شي او هغه داسې چې د حدیث کې دا دی چې د یوې جمعې نه بلې جمعې پورې منځ کې چې را کوم څومره وخت دی د دې د ګناهونه د دې منځونو د رس الله معاف کوي. دغه شان 5 منځونه شو د ورځې، دغه شان د روژې نه د روژې پورې. نو چې دا دومره عبادت دي چې د اودس په باره کې هم راځي چې د هغې سره هم ګناهونه معاف کېږي. نور عبادت هم ډېر دي. نو چې د دې عبادتو سره دا ګناهونه معاف شي نو د بل ته څه پاتې شو؟ لکه اوس د جمعې د مانځه نه د جمعې د مانځه پورې یو هفتې کې چې کوم ګناهونه شي تا ته معاف کېږي. نو د عرفات د روژې ته څه ضرورت ده؟ دا څه معاف کوي؟ په دې سره به څه معاف کېږي؟ ته زما په دې سوال پوه شوې که نه؟ پوه شوې؟ 5 منځونه ته روزانه کې دې سره ستا ګناهونه معاف کېږي. نو نور عبادت ته څه ضرورت شو؟ یا په اودس سره ګناهونه معاف کېږي. نو مونځ د مانځه دې دغه ته څه ضرورت شو چې دې سره ګناهونه معاف کېږي؟ دا ښکلی سوال دی. نو جواب د هغې دا دی چې دا څومره نیک اعمال چې په حدیثونو کې راغلي دي چې دې سره الله ګناهونه معاف کوي، نو که چېرته واړه ګناهونه یي هغه معاف شي. صحیح شو؟ نو اوس یو سړی وایي چې ګناهونه واړه خو معاف شو، د بل عبادت چې ته بیا کې هغې سره هم دا فضیلت دی، د بل عبادت چې ته کې هغې سره هم دا فضیلت دی، هغې سره څه معاف کېږي؟ نو بیا دویمه مرحله دا ده که چېرته واړه ګناهونه ورته میلاو نه شي او نو ته غټه ګناه میلاو شي، نو په دې عبادت سره یې درجې اوچتې کړی شي. دا فایده شوه که بله مرحله دا ده که چېرته واړه ګناهونه میلاو نه شي او غټ ګناهونه یي، واړه ګناهونه لکه یو عبادت ته وکړو سره ختم شو، بیا بل عبادت ته وکړو هغې سره هم ګناهونه معاف کېږي او واړه ګناهونه ستا ختم شوي دي، نو د الله نه امید دی چې د دې سره به په دې غټو ګناهونو کې کمی راشي. خو هر حال کې فایده ده. که د سره نه کبیره ګناه نه وړه ګناه درجې به اوچتې شي، که کبیره ګناه یي او صغیره نه یي نو په دې کبایرو کې به کمی راشي، او که صغایر یي واړه ګناهونه یي هغه به ورسره معاف کړی شي. دا یو مسله ذهن ته راغله او فایدهمنه مسله ده. دغه شان دا فایده ورسره یاده کړئ. دلته خو د عرفات د روژې فضیلت ذکر شوی دی، خو مستحب دا دی چې د ذوالحجې د اولنۍ ورځې چې کوي دي په دې کې دا 9 روژې ونیوی شي. 9 ولې موږ وایو؟ 10 ولې نه وایو؟ نه، 10 اختر یي، اختر په ورځ روژې نیومه نه دي. هغې باره کې حدیث سره روان دی. نو مستحب دا دی چې سړی دا روژې ټولې ونیسي. غوره طریقه دا ده. او په ټولو کې بیا بهترینه روژه کومه یو ده؟ هغه د عرفات ده چې هغه دغه 9مه ده. لکه مشهور حدیث ته امام بخاري امام ترمذي راوړی ده او نور هم راوړی دی: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. دا الله په نور ورځو کې نیک عمل دومره نه خوښ څومره چې په دې 10 ورځو کې خوښ. صحابه کرام ویل الجهاد فی سبیل الله جهاد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم جهاد په نور ورځو کې چې جهاد مو کې دې ته نه رسي، الا یو سړی دی چې هغه وځي د الله په لار کې جهاد دپاره معلوم ځان سره ویسي، په خپله هم لاړ شي ویس پکې هم واپس رانوړي، بدله سړی بهترین دی. او دغه شان یو روایت کې راځي سند کې څه نه څه کلام شته. امام نسائی راوړی دی، حفصه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 4 کارونه نه پرېښودو. 4 کارونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي پرېښودي. یو د عاشورا د روژه به یې نه پرېښوده، او د دې ذوالحجې د اولنۍ ورځو د روژې به یې نه پرېښودي، او دغه شان د 3 ورځې روژې په هره میاشت کې دا به یې نه پرېښودي، او د سهار منځه نه مخکې 2 رکعاته به یې نه پرېښودو. دا سند کمزوری دی، خو یو بل صحیح روایت کې شته. یو روایت امام ابو داود راوړی، په هغې کې دا دي: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذی الحجه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا 9 ورځې روژې دا به یې نیوي. نو مسله د عرفاتو نو ما وی چې دا مسله ورسره بیان کو چې عرفات د روژه نیوه دا خو مستحب دي، خو د دې سره
د ذوالحجې د میاشتې د اولنۍ ورځې چې د نورې باقي اته د دې د روجې که سړی ونیسي نو دا مې یو بهترین عمل دی. په دې حدیث کې دویمه روجه د عاشورا ذکر شوې ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې مبارک کې ویلي چې یکفر السنة الماضیه، یکفر السنة الماضیه، د تیر شوي یو کال ګناهونه پې الله معاف کوي. او د اکثرو اهل علمو د جمهور اهل علمو قول دا دی چې عاشورا د محرم د میاشتې دی لسمې ته وایي، ځکه ورته عاشورا وایي که اشتقاق او د نوم هم دقې نه ایښودی شوی دی. دومره ده په صحیح مسلم کې دا روایت شتي عبدالله بن عباس وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله راغی مدینې ته نو دا روجه به یې په خپله هم نیوه او خلکو ته یې امر وکړو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا هم وویلی شو چې یا رسول الله انه یوم تعظمه اليهود والنصارى، دا داسې ورځ ده چې د دې تعظیم یهود و نصارا هم کوي د دې عاشورا. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی که را روان کال ته پاتې شو صمنا اليوم التاسع، نو موږ به ورسره نهم هم کېدو. که را روان ته پاتې شو نو موږ به ورسره نهم هم کېدو. ولې؟ ځکه چې د یهودو نصاراو مخالفت راشي. او امام ترمذي د عبدالله بن عباس دا قول راوړی صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، روجه ونیسئ نهمه او لسمه چې مخالفت پکې وشي د سي د چا، چې مخالفت پکې وشي د یهودو. دغه شان یو حدیث کې ورسره دا هم راغلی دی چې صوموا یوما قبله او یوما بعده، یا ته یو ورځ مخکې روجه نیسئ او یا ته یو ورځ وروسته روجه نیسئ. نو ځکه امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد کې د عاشورا د روجې 3 مرتبې ذکر کړي دي، 3 مرتبې. اولنۍ مرتبه دا ده، دا د ټولو نه اعلی ده چې یو ورځ دې مخکې روجه ونیسي او یو ورځ دې وروسته روجه ونیسي. نو څو روجې شو؟ ټولې 3 شوې. دویمه مرحله دا ده چې نهمه او لسمه ونیوی شي، یا لسمه او یا لسمه. او دریمه مرحله دا ده چې صرف دا لسمه ونیوی شي. عاشورا خو دا لسمه ده کنه، د دې نه یو ورځ مخکې یا یو ورځ وروسته د خو دې دپاره دي چې مخالفت راشي له چا سره؟ د یهودو سره. دا مسله مخکې موږ بیان کړې وه په اوله کې د روجې د فرض کېدو مراحل چې ما بیانول. نو موږ دا ویلو چې په اوله کې عاشورا څه وه؟ عاشورا روجه په اوله کې څه وه؟ فرض وه. د عائشة رضی الله عنها روایت په صحیح بخاري صحیح مسلم کې امر بصيام عاشورا فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر. په اوله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو ته ویلي چې عاشورا روجه به نیسي. بیا چې کله د رمضان روجې لازم شوې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اجازت ورکوي که څوک یې نیسي او که څوک یې نه نیسي. د حدیث کې 3 روجه د پیر د ورځې ذکر شوې ده یا د ګل د ورځې. صوم یوم الاثنین، نو دا مستحب طریقه ده چې په دې ورځ سړی روجه ونیسي. او دا خبره به زه ذکر کوم او دا حقیقت دی چې موږ پښتانه د نفلي روجو نه ډېر لرې یو. موږ پښتانه د نفلي روجو نه ډېر لرې یو ځکه چې کله د رمضان راشي نو د ډېرو پکې طبیعتونه خراب وي. لکه اوس د رمضان سبا نه بل سبا بعضو ملکونو کې بعضو کې کېدي چې د هغې نه ورځې لیټ شي، خو دا رمضان دی را روان دی او په دروازه باندې دی، نو د بعضو طبیعتونه د اوس نه خراب دي. زم طبیعت به څنګه نه خرابېږي چې پوره 11 میاشتې تېرې شي یو سړي روجه نه یې نیولې او एकदम ته د باندې روجې نیسي، نو د به طبیعت نه خرابېږي. 11 میاشتې د روجې نه دي نیولې او به एकदम روجې شروع کړي نو د هغې سره طبیعت خراب شي. دغه شان د شپې تهجد یې چېرته نه دي کړي، 11 میاشتې د شپې تهجد نه دي کړي او ته به एकदم ته راومون شروع کړي او ته پې د تهجد مونځ شروع کړي، نو دی به تاله په جومات کې څه ودرېږي؟
او بلکې پښتنو اکثر د نفلي روجو دا ټیکه چې د نیاله ورکړي یا مور له ابۍ له ښځو له ورکړي نو ښځې په کور کې نفلي روجې نیسي لکه به چې دوی ونیسي نارینهو طرف نه دا څه شوې دا کافي شوې لکه د عرفات د ورځې روجې نه زمونږ هغه نیاله دی الله برکتي جنونو کې هغې وی نیولې عاشورا دې نیولې ده وایي زما مور خو نیسي عاشورا دا روجې ته پرېږده زنانه ولې نارینه به نفلي عبادت نه کوي که نه نارینه صرف دې دپاره دي چې سهار به وځي او د شپې به راځي او مزدورۍ او درز او دروز او صرف پیسې به را جمع کوي نو دا کمې به پښتنو کې ډېر زیات دي او دومره لوی اجر پې میلاوي لکه معمولي اجر نه دی که ما تاسو ته ونه چې لکه اوس د عرفات دا روژه غوره روژه ده ولې ځکه چې د 2 کالو ګناهونه پې معاف کېږي د 2 کالو ګناهونه چې یو سړی هر کال د عرفات دا روژه نیسي ورسره د کبایرو نه توبه وباسي څه خیال دی چې دی مړ شي دی به الله ته په کوم حال کې مخامخ کېږي صفا سوتره به الله ته مخامخ شي او بیا چې ورسره په دغه کال کې د عاشورا روژه هم نیسي او بیا چې ورسره د میاشتې هغه 3 روژې نیسي او بیا چې په هفته کې دا 2 روژې نیسي الله اکبر دی به څومره د ګناهونو نه پاک انسان وي و دې حدیث کې 3 روژه بیان شوې ده او هغه د اثنین په ورځ د پیر ورځ یا د ګل ورځ په دې ورځ باندې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم روژه نیوه چې کله تپوس یې وشو ذاک یوم ولدت فیه دا داسې ورځ ده چې زه پکې پیدا شوی یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیر په ورځ پیدا شوی او په دغه ورځ ورته پیغمبري میراو شوې ده یا قرآن پې نازل شوی ده په دغه ورځ نو دا د دې ورځې فضایل شو کنه د دې دلاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا روژه نیوه د دې سره بیا د حدیث کې تذکره نشته نورو حدیثونو کې شته حدیث سره بیا د جمعرات روژه ده هفته کې 2 روژې دي که د پیر د ورځې روژه ده د ګل د ورځې او بیا د جمعرات د ورځې روژه ده او د دې دواړو یو وجه ذکر شوې ده حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ذلك یومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين دا دې 2 ورځې دي کومې پیر او جمعرات چې په دې 2 ورځو کې الله ته د بندګانو اعمال برخیږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما دا خوښه ده چې زما عمل وخیږي الله ته په داسې حال کې چې زه روژه یم نو دا خو د دواړو حدیثونو مشترکه خبره شوه عفوا دا د دواړو ورځو مشترکه خبره شوه چې پر دواړو ورځو باندې اعمال برخیږي هر چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش خبره ده او د پیغمبري خبره ده او د قرآن د نازلېدو خبره ده نو هغه په کومې ورځې پورې خاص ده هغه به د پیر په ورځې پورې خاص ده وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم ده أبو أيوب أنصاري رضي الله عنه روايته أبو أيوب الأنصاري مشهور صحابي أكثر المسلمان ده ببارك علم شتي مشهور ده بكونيت سره بعض نیم صحابه کرام په دې کونیت سره دومره مشهور شوي دي چې خپل نوم یې چاته اکثر نه معلوم لکه ابوبکر صدیق ابو هریره نو دغه شان ابو ایوب دی د خپل نوم دی خالد ابن زید ابن کلیب الانصاری الخزرجی ابو ایوب په لویو صحابه کرامو کې دی او په سابقینو کې دی او بدر نواله بدر او بیا پاکی پسی چې کوم غزوات تی به ټولو کې شریک شوی او لوی شرف دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی نو د کره دیره شوی و مسجد نبوي د جوړېدو پورې او هغه د کوټو د جوړېدو پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب کره دیره و
دیوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من صام رمضان، چا چې د رمضان د میاشتې روجې ونیوي، ثم اتبعه ستا من شوال، او بیا پسې شپږ د شوال روجې ونیوي، کان کصیام الدهر، لکه د چې ټول کال روجې ونیوي. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم راوړی. دا حدیث امام مسلم هم راوړی دی، امام ابو داود، امام ترمذي، امام ابن ماجه او نورم بعضو محدثینو راوړی. ستم من شوال، کدی کې موږ ستم من شوال وایو یا ستته، نو هم ویل جایز دی، په دې کې څه حرج نشتی، ځکه چې هلته ایام ټکی پکې حذف شوی دی، او چې ایام حذف شي نو بیا دواړه وجهین جایز دي. دې حدیث نه دا خبره واضحه شوه چې د رمضان په میاشت پسې دا شپږ ورځې د شوال روجې نیوه. شوال کومه میاشت؟ رمضان پسې راځي. او دا هم د افسوس خبره ده چې د ډېرو مسلمانانو لین دین او رابطې او مسلې هغه ټولې د انګریزي تاریخ مطابق دي. داسې ډېر مسلمانان دي چې د خپل تاریخ نه خبر هم نه وي چې د مسلمانانو یو تاریخ شته. خپل تاریخ استعمالول پکار دي. هغه تاریخ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هجرت پورې تړلی شوی دی، هغې سره موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت رایادېږي، صحابه کرامو یاد را تازه کي. نو داسې ډېر دي بیا زموږ په دې پښتنو کې، هغو ته د عربۍ د میاشتې معلوم هم نه وي دا کمې وي، او د انګلیش هغه چې وګورو نو د بوډاګانو ته او د بوډۍ ته به معلوم وي. نو شوال کومه میاشت ده؟ په رمضان پسې چې کومه راځي، د روجې په دې میاشت پسې چې چا د رمضان میاشت روجې ونیوي، بیا پسې دا شپږ ونیوي، د هغوی فضیلت بیان شو. نو مستحب دي دا روجې نیوه، او دا د جمهور اهل علم قول. عجیبه خبره ده، د امام ابو حنیفه او امام مالک وی دا مکروه دي، وی دا روجې نیوه څه دي؟ مکروه دي. موږ چې دا خبره کوو چې موږ د مریب وشوی دې خبرو د لاسه چې د یو عالم د یو امتي تابعداري په هره خبره کې به موږ نه لازم. اوس دې چې وګوره امام ابو حنیفه، امام مالک، هغه دواړه وایي د دې روجو نیوه مکروه دي، ځکه چې هغوی ته دا حدیث نه رسېدلی. نو اوس موږ څه وکړو؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا روایت چې دا موږ ته را رسېدلی دی، علماو بیان کړی دی، او ښه صحیح سند والا دی، او عمل پې د مسلمانانو روان دی. اوس دې سره څه وکړو؟ دا حدیث پرېږدو د مذهب دپاره، دا حدیث پرېږدو د امام ابو حنیفه دپاره، دا حدیث پرېږدو د امام مالک دپاره. امام مالک به معذوري، امام ابو حنیفه به معذوري، کېدای شي هغوی ته حدیث نه رسېدلی، یا هغوی ته به بله څه مسله را پېښې شوي، څه وجه به وي، خو موږ وایو معذور دي. دا کېدی نه شي چې هغوی د قصدن عمدن دا خبره وکړي، خو څه وجه به وي چې هغوی دا فتوی ورکړې، دا خو معذوره شو. خو ما او تا ته خو پته ولګېده چې دې باب کې صحیح حدیث دي. نو که ما او ته بیا د هغوی په دې قول پسې روان یو، نو ما او ته به الله له څه جواب ورکړو؟ هغوی خو به الله له یو جواب ورکړي چې څه عذر به ورسره وي، موږ ته حدیث نه را رسېدلی. ځکه د هغوی په وخت کې د حدیثونو خو داسې را جمع شوي نو دا خو وروسته را جمع شو. که هغوی الله ته وایي چې الله موږ ته حدیث نه را رسېدلی، غاړه ازادي شو. خو که تا نه الله ته پوښتنه وکړي چې تا ته خو حدیث در رسېدلی و، نو ته خو بیا هم په دې امامانو پسې روان وي، نو ته به څه جواب ورکړې؟ امام مالک په خپل موطا کې دا خبره لیکلې، کتاب موطا چې دی، وایي ما په علماو کې او په فقهاو کې څوک نه دي چې دا روجې نیسي. نو وایي ځکه زه وایم چې دا مکروهه ده. ولې؟ وایي بیا به په رمضان کې او په دې کې فرق نه راځي. کېدای شي څوک وایي چې د رمضان د میاشت اوږده شوې ده، نو دا پکې هم دي، دا شپږ پکې هم دي. دا د امام مالک خبره ده، خو دا خبره کمزورې ده. وجه دا ده، یو ده امام مالک وایي چې ما څوک نه دي لیدلي چې دا روجې نیسي په علماو کې. نو موږ دا وایو
که څوک یې نیسي او که نه نیسي چې د پیغمبر حدیث راورسي خبره ختمه شو. اوس په یو ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل ونه شو نو د هغې معنی به دا شي چې د پیغمبر دا خبره به کمزوري یا به نه ثابته ده چې ثابته هم په عمل کوو. دویمه خبره امام مالک رحمه الله چې کوي چې داسې نه چې څوک دا ګمان وکړي چې د رمضان دا میاشت اوږده شوې ده. د دې جواب دا چې دا ګمان نه شي کېدی. ولې ځکه چې منځ کې د څه ورځ راغله؟ د اختر ورځ راغله او د اختر په ورځ روژې نیونه روایت د اختر دا ورځ چې به کې راغله بس دا فاصل شو کنه دا منځ کې فصل یې راوستو چې بهی د رمضان میاشت ختمه شو د شوال شروع شو. بیا بله فایده دلته دا یاده کوي چې دا شپږ ورځې روژې د پرله پسې هم نیوی شي او جدا جدا هم نیوی شي. یو سړی دا وایي چې زه به په اولنۍ لسو کې 2 ورځې روژې ونیسم بیا په دې منځ کې به 2 ونیسم بیا په دې اخره کې به 2 ونیسم او داسې به شپږ پوره کړم. هېڅ خبره نه څوک وایي پرله پسې خو علما وایي چې مستحب دا دي چې پرله پسې ونیوی شي او اختر ورځې پسې ډایرکټ شروع شي. اختر د ورځ نه اختر پر ورځ روژه نشي نیوی کنه نو چې دویمه د اختر ده دویمه د شوال وي دینه شروع که دا مستحب ده او پرله پسې ونیسه. د هغې هغوی یو څو وجې بیانوي. یو وجه دا چې د حدیث کې دا دي من صام رمضان چا چې د رمضان د میاشتې روژې ونیوي ثم اتبعه بیا یې پسې شپږ روژې ونیوي نو دې نیسه ښه لکه بیا پسې یعنې د اختر پسې شروع وکړه او ټول یې پرله پسې ونیوي. بل هغوی دا وجه بیانوي چې دا خو د نیکۍ په کارونو کې تادي کول دي او د نیکۍ په کارونو کې تادي کول پکار دي. کیدای شي مرګ راشي کیدای شي بیماری راشي کیدای شي بل څه وشي نو ځکه مستحب دی اگر که جایز دي چې ته لیټ کې او جدا جدا یې ونیسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې کانه که صیام الدهر د حدیث شو لکه یو کال روژې څنګه یو کال روژې شوي نو یو حدیث کې دې وضاحت راغلی دی. امام نسائی راوړی دی امام ابن ماجه امام احمد ټول راوړی چې یو نیکي په لس ده یو په څو ده پلس فشهر ب10 اشهر نو رمضان د میاشت په څو میاشتو شوه په لسو شوه بیا شپږ ورځې تا روژې ونیوې نو د څو میاشتې شوې 2 میاشتې شپږ شپېته شوې 2 میاشتې نو 2 میاشتې او لس میاشتې څو شوې 12 میاشتې نو کال جوړي. بیا دلته دا غټه مسله د علماء بیانوي په دې حدیث کې چې یو سړي د رمضان قضا نه پوره قضایي روژې پې پاتې او دی د شوال دا روژې نیسي نو نیوی شي او که نه مسله اختلافي ده خو احتیاط دی کې دی والله اعلم احتیاط چې اول هغه روژې ونیسي کومې چې پې د رمضان پاتې دی او بیا یې دا ونیسي ځکه چې د حدیث کې دا دی چې من صام رمضان چا چې د رمضان د میاشتې روجی ونیو بیا بسې دا ونیوي. اگر که بعض علما وایي چې نیوی شي هېڅ خبره نه ده ځکه چې عایشه رضی الله عنها وایي چې په ما باندې به د رمضان روجې پاتې شوې تر دې چې ما بیا په شعبان کې هغه پوره کړې یعنې شعبانه پورې به ما هغه روجې نه وي نیولې. هغوی دا وایي چې عایشه رضی الله عنها به دا روجې نیولې دا خو یې پرېښودې نه وي نو بعض علما دا وایي خو احتیاط دې کې دی او د حدیث سره ظاهره کې دا خبره برابر ده چې اول د خپل قضا روژې د دې پوره کړي او بیا دې پسې دا شپږ روژې ونیسي. دقه شان دا به اوس یو فایده ذکر کړو. یو سړی دی په هغه باندې د رمضان قضا روژې پاتې دي او دی نفلي روژې نیسي نو آیا دا نفلي روژې دی نیوی شي او که نه نو بعض علما خو صفا خبره د قشن کړې ده وینا تر دې چې دې کې یو کمزوري حدیث هم پیش کوي پای کې دا دی چې ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء وایي چا چې نفلي روژې ونیو او د رمضان سره روژې بې پاتې دا ته الله نه قبلوي. خو صحیح خبره دا ده چې نه جایز دي چې به یو سړي د رمضان روژې پاتې او دی د هغې نه مخکې نفلي روژې ونیسي لکه د عرفات روژې ونیوه د عاشورا روژې ونیوه نورې روژې ونیوه هېڅ خبره نه ځکه صحیح بخاري صحیح مسلم د حدیث لږ ساعت مخکې ورته ما اشاره وکړه عایشه رضی الله عنها وایي کان یکون علی الصوم من رمضان په ما باندې به د رمضان روژې پاتې شوې
او د شعبان پورې به ماته موقع میلاو نه شو. ولې؟ وایي ذلک لمکان رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خدمت ته راسه، هغې کې به مونږ مصروف وو، نو بس موقع به راته نه میلاوېده، نو شعبان کې به بیا ما هغه قضا روجې راوړي. نو ستاسو څه خیال دی چې د شعبانه پورې، یعنی شعبان د رمضان نه مخکې راځي، د شعبانه پورې به عایشې رضی الله عنها یو نفلي روژه هم نه نیوه؟ منلی کېږي دا خبره؟ ذهن یې نه مني. نو صحیح خبره دا ده چې روژه نیوی شي. دلته دا خبره چې د شوال د میاشتې ختمه شو او چا دا روژې ونیوي نو بیا قضا نشي راوړی. ولې؟ ځکه چې هغه محل هغه ځای ختم شو. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم. حدیث ابو سعید الخدری رضی الله عنه ډېر مشهور دی په کنیت باندې. ابو سعید الخدری او خپل نوم د سعد ابن مالک ابن سنان ابن عبید الانصاری الخزرجی الخدری دی او پلار دوانه صحابیان دي، د سعد او د پلار مالک. دی وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ما من عبد یصوم یوما فی سبیل الله، یو بنده چې راولګي د الله په لاره کې یو ورځ روژه ونیسي الا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. د دغه یوې روژې د لاسه به الله د ده د اور د یوې روژې د لاسه به الله د ده د مخ د اور نه د 80 کالو په اندازه سره لرې کړي. 80 کالو په اندازه. متفق علیه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث واللفظ لمسلم، او دا لفظ چې دا د امام مسلم د روایت دی. دا حدیث واضح دی. مسله دې کې دا بیان شوي ده چې د الله په لار کې د روژې نیو فضیلت، او د الله د لارې نه مراد دلته واضح هغه دا جهاد دی فی سبیل الله. فی سبیل الله نه مراد څه دی؟ جهاد. یو مسلمان راولګېدو په جهاد کې روژه ونیوه یو ورځ، صرف یو ورځ، الله به د ده د مخ د جهنم د 80 کالو په فاصلې سره په اندازې سره لرې کړي. ولې؟ دا فضیلت ولې درته میلاوي؟ ګرانه. ولې ګرانه ده؟ ځکه چې د 2 قسمه جهاد وکړو. علماو د 2 قسمه جهاد جمع کړی دی، جهاد النفس او جهاد العدو. د دشمن سره هم لګیا د جهاد کوي او د خپل نفس سره هم جهاد کوي، ځان یې د خوراک څښاک نه منع کړی. نو ځکه دته اجر لوی میلاو شو. ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی چې جهاد دی رواني او د جهاد په دوران کې د مسلمان روژه مي. دا ډېر ګران کار دی. خو علما وایي دا به هغه څوک نیسي دا روژه چې هغه په ځان باندې د طاقت ویني. یو مجاهد په ځان باندې د طاقت ویني به دا روژه نیسي، نه چې کمزوری کېږي د روژې د لاسه بیا نه نیسي. ځکه چې هلته مقصد دوی راغلي جهاد لري، د دشمن سره جنگ لري، نو چې الټه د روژې د لاسه دی کمزوری کېږي نو بیا به دا روژې دی نه نیسي. فی سبیل الله ما وایي چې مراد واضح دی چې جهاد. بعضو علماو دا ویلي دي وایي فی سبیل الله نه مراد دا دی چې یعنی د الله دپاره چې خالص روژه وي، هغه په جهاد کې او که غیر جهاد کې، چې نیت خالص د الله دپاره وي، دا فی سبیل الله کې راځي. خو واضح دا دی چې دلته فی سبیل الله نه مراد هغه جهاد دی، ځکه چې دې مجاهد 2 عبادتونه را جمع کړي دي، یو عبادت د جهاد او دویم عبادت د روژې. نو ځکه الله دا فضیلت او دا مقام ورکوي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. حديث عائشة رضي الله عنها دي وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر،
وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دومره روجې کله ناکله وړي وي نفلي وی موږ به وایي چې دې میاشت کې به کیدی شي چې د سره بوزه کوي نه دا ټوله میاشت به روجې نیسي ویفطر حتی نقول لا یصوم او وی کله ناکله به یو نیمه میاشت کې بلکل روجې نه نیوي وی موږ به وایي چې یاره دې میاشت کې کیدی شي بلکل روجې ونه نیسي پوه شوئ که نه یعنې کله به دومره روجې شروع کړي چې موږ به وایي کیدی شي چې دا پوره میاشت روجې کړي او کله به بلکل نه نیوي موږ به وایي چې بس دا پوره میاشت دی روجې نه نیسي وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوره میاشت روجې چرته نه دي نیولي سوای د رمضان د میاشت نه وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوره میاشت روجې خو چرته نه دي نیولي هغه صرف رمضان دی په رمضان پسې چې بیا که چرته یو میاشت کې ډېرې روجې نیولي دي هغه بیا د شعبان میاشت دا کوم چې رمضان نه مخکې راشي متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی واللفظ لمسلم او دا لفظ د امام مسلم دی اصل کې د امام ابن حجر رحمه الله دا قول هم کمزور دی چې واللفظ لمسلم اصل کې دا لفظ د حدیث د دوانو سره دقه شان دی امام بخاري سره او امام مسلم سره په دې حدیث کې ډېرې مسلې دي اولنۍ مسله دا ده چې مسلمان له پکار دی چې په ټول کال کې وخت په وخت نفلي روجې نیسي ټول کال کې وخت په وخت نفلي روجې نیسي لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه ده یو میاشت به خاص کولی نه بلکې ټول کال به د روجو دا سلسله روانه وه صحیح ده چې بعضو میاشتو فضیلت راغلی لکه محرم یا شعبان دا راغلی او دین علاوه نورې څوک میاشت به خاص کولی نه هغه ورځ چې د هغې فضیلت راغلی هغه ځان لري د دې نه علاوه به نورې ورځې خاص کولی نه نو دا د مسلمان شان دی چې دی به ټول کال د روجو د سلسله جاري ساتي کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د روجې سوي شروع کړي او کله به پرېښودې څه وخته پورې وجه د هغې دا و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حال مطابق به هغه خپل کار کوو کله به مصروفه شو کله به جهادونه و کله به د مسلمانانو په خبرو کې مصروفه او کله به ورته موقع میلاو شوه چې موقع به ورته میلاو شوه روجې به یې ونیوې یو حدیث کې راځي سبحان الله د عبدالله بن عباس حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رمضان د میاشت نه علاوه بله میاشت پوره روجې نه دي نیولي او وی کله د نورو میاشتو کې به کله نه کله داسې روجې شروع کړي چې موږ به ویوي یاره دې پرې د میاشت پوره روجه کوي او وی کله به روجې پرېښودې وی موږ به وایي چې والله لا یصوم بس دې پرې روجې د سره نیسي نه په دې میاشت کې او دغه شان د انس بن مالک رضی الله عنه یو روایت نقل دی نو د دې ټولو حدیثونو دا مسله ثابته شوه دا څومره روایت چې ما ذکر کړو دا روایت دا کوم چې موږ سره دی چې هره میاشت کې د کال په هره میاشت کې څه نه څه روجې نیوه دا پکار دي او دومره کول پکار دي چې څومره د انسان طاقت یې وشي او دغه شان نفلي روجې دا په یو زمانې پورې خاص کول هم نه دي پکار بلکې دا ټول کال کې کېږي سوای د رمضان نه چې دې کې فرضي روجې دي دغه شان د اختر ورځې شوي یا د ایام التشریق د دې خبره روانه ده دغه شان دا مسله هم ثابته شوه چې یو میاشت به ټولې روجې نه نیسي ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي نیولي نو دې کې د پیغمبر د طریقې خلاف ورزي ده که یو سړی وایي زه روجې نیسم وایي خیر دی د دې میاشتې ډېرې روجې ونیسه خو ټولې مه نیسه ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه نه وه دلته د حدیثونو کې تېر شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم که پوره میاشت روجې نیولې ده نو هغه صرف د رمضان میاشت ده بله مسله د دې حدیث نه دا ثابته شوه چې د شعبان په میاشت کې ډېرې روجې نیوه پکار دي د شعبان په میاشت کې ډېرې روجې پکار دي نیوه پکار دي په صحیح مسلم کې یو حدیث دی عایشه رضی الله عنها وی شعبان میاشت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر روجې نیوې یو څو ورځې به پکې نه نیوې بس نور اکثر روجې به د شعبان پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیوې حکمت دی کې سره یو حدیث کې دا حکمت راغلی دی امام نسائی امام احمد دا روایت راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو
چې یا رسول الله اسامه رضی الله عنه ته تپوس وکړو یا رسول الله تاسو دومره روجې په نورو میاشتو کې نه نیسئ لکه څومره چې د شعبان کې نیسئ چې دې به څه وجې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې ذلك شهر يغفل الناس عنه بین رجب و رمضان دا د رجب او د رمضان په منځ کې یو میاشت ده او خلک ترې غافل دي خلک د دې میاشتې نه څه دي غافل دي وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين او دې شعبان کې اعمال رب العالمین ته برخې جوړې کېږي نو زما دا خوښه ده چې زما عمل په داسې حال کې وخېږي چې زه روژه یم دا پکې یو حکمت دا شان دا حکمت پکې دی چې انسان د رمضان روژو ته څه شي تیار شي د رمضان روژو ته انسان تیار شي والله اعلم وعن ابي ذر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر 3 ايام 13 و14 و15 رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. حديث أبو ذر رضي الله عنه ويجي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی دی چې موږ د میاشتې د 3 روژې ونیسو 13 و14 و15 14 14 او 15. دا حدیث امام نسائی راوړی امام ترمذی راوړی او امام ابن حبان صحیح کړی. دا نورو کتابونو کې مشته امام نسائی راوړی امام ابن خزیمه راوړی امام احمد راوړی. دغه شان دا کوم لفظ چې راوړی دی دا د امام نسائی د روایت دی نو په کار دا و چې امام ابن حجر دې ته اشاره کړی که اشاره کړی دا به ډېره ښه دلته یو څو مسلې. اولنۍ مسله د اهل علمو اجماع ده په دې باندې چې په میاشت کې 3 ورځې روژې نیول د مستحب دي کاغه د میاشتې د اول سر نه کاغه په منځ کې او کاغه په اخره کې. دا عامه مسله ده یعنی بنیاد د مسلې داسې کېده چې په میاشت کې 3 ورځې روژې نیول د مستحب دي که د اول سر نه نیسي که د منځ نه او که په اخره کې. او دا داسې دی لکه تا چې ټول کال روژې ونیوې که داسې هره میاشت کې ولې یو نیکي په لس شوه نو 3 روژې په 10 شوې نو دا یو میاشت شوه که او بیا په دې طریقې سره ځه. دې باره کې حدیثونه راغلي دي بعض حدیثونه عام راغلي دي بعضو کې خاص وخت راغلی لکه اوس د عایشه رضی الله عنها روایت ته په صحیح مسلم کې دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په میاشت کې د 3 ورځې روژې نیوي ولم یکن یبالي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ پروا نه کوله من ای ایام الشهر یصوم چې د میاشت په کوم وخت کې به ونیوي دا به څه پروا نه وه کله به په اول سر کې کله په اخره کله په منځ کې داسې به نیوي. سبحان الله په صحیحینو کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمرو ته دا نصیحت کړی و عبدالله صم من الشهر 3 ایام میاشت کې د 3 ورځې روژې نیسه فإن الحسنة بعشر أمثالها يوني كي بلستا وذلك مثل صيام الدهر مدادي شو لك تاجتور كال روجي ونيوي نو مستحب خدا دا چه میاش که 3 روجي پکار دی که بحر زکی نیسی بیا مستحب داره اوز دویو مسئله بیا غور داره چه دا 3 ورزی پا ایام البیت کی ایام البیت کم یو دی 14 14 او 15 لکه دا حدیث پی دلیل لی دا حدیث پی دا مستحب طریقه ده او دیتا ایام البید ولی وی وجه داری چی دی 3 ورځو کې 3 ورځو دا شپې چې دی دا ډیری رڼایي په 3 ورځو کې نور پوره کیږي نه نو دا 14 14 15 په دې کې دا شپې صحیح رڼایي نو ځکه دیتا ایام البید ولی کیږي. اوس دلته اشکال راتلی شي چیرې بعضو حدیثونو کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میاشتې په اوله کې روژې نیوي بعضو کې دی چې لکه یو حدیث کې داسې هم راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به داسې کار کوي چې د پیر په ورځ به روژه ونیوه بیا د جمعرات او بیا د پیر په ورځ نو دا 3 روژې به نیوي بعض وایي چې دا ایام البید به نیوي
دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه بعض ویل لکه عایشه رضی روایت تیر شو چې د هر ځای هېڅ پروا نه و چې د کوم ځای نه به یې ونیو. نو دا حدیثونه به څنګه راجمع کوو؟ نو جواب دا دی چې هر صحابي هغه خبره کړې ده کومه یې چې لیدلې ده. هر صحابي هغه خبره کړې ده چې کومه یې لیدلې. اوس کوم صحابي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې د اولنۍ د میاشت په سر کې په دې رجوع لیدلی دی هغه دغه ویلي ده، کوم چې په منځ لیدلی دی هغه دغه ویلي، کوم چې په اخر دی هغه دغه ویلي. عایشه رضی الله عنها هغه ټول راجمع کړی وي، میاشت که هر ځای کې روژه نیولې د پیغمبر پروا نه وه. نو بیا یو سړی دا وایي چې بیا څنګه وایي ته چې غوره دغه دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه موږ وایو غوره په دې ده، جایز خو ټول شو، خو غوره په دې ده ځکه چې پیغمبر پرې وصیت کړی. لکه حدیث د ابوذر دا کوم چې موږ سره دی وی امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې دا 3 ورځې روژې نیسئ د دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه. نو چې پیغمبر پې امر کړی دی نو دا عمل بیا ډېر غوره شو د دې نورو نه. ورسېدی پکې نور کې یو سړی دا هر وخت کې نیسي، میاشت په هر ځای کې نیسي، هېڅ خبره نه. که څوک داسې نیسي چې اولنۍ لسو کې یوه، په دویمو لسو کې یوه، په درېیمو کې یوه، هم څه خبره نه. پرله پسې نیسي او که جدا جدا نیسي هم څه خبره نه ده. سبحان الله په دې کې یو حکمت دا دی، یعنې بعض علماو حکمت ذکر کړی چې ولې دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه. که موږ ته پکې حکمت معلوم نه څه خبره نه، خو هسې بعض علماو کوشش کړی د هغه حکمت دا دی چې د نور دا رڼا چې د سپومۍ دا رڼا چې ډېرېږي، د سپومۍ دا رڼا چې ډېرېږي، موږ تېر شوي دغه کې ووایو که نه چې ایام البید کې د سپومۍ رڼا صحیح زیات دی، ځکه چې سپومۍ پوره کېږي، څوارلسمې شپه پکې ده. نو په دغه 3 شپو کې ایام البید دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه کې د سپومۍ دا رڼا ډېره تیز دی. وایي د دې سپومۍ دا رڼا تیزېده او کمېده د دې اثر یې په ځمکه باندې او په ځمکه چې څوک اوسېږي په هغوی باندې. لکه وایي دریاب په غاړو چې څوک اوسېږي هغوی ته دا خبره معلومه ده، څومره چې د سپومۍ رڼا ډېرېږي او د سپومۍ پلنېږي نو په دې دریاب کې جوش راځي، جوش، د چپې ډېرېږي، شورې ډېرېږي. دغې شان د انسان دا بدن دی. وایي په دې ورځو کې د انسان کله چې دا شپې راشي نو د انسان په دې بدن کې دا وینه نه دا په جوش کې راشي، د رګونه راوپړسېږي او د وینو په جوش کې شي. نو د دې روجو سره هغه جوش د وینې هغه څه شي، هغه کم شي چې د باندې څه بیماري را نه شي. سبحان الله. یعنې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت هم ګوره یو نښه ده. دې چاته دې خبرو څنګه پته ولګي؟ نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت یو نښه هم ده. والله اعلم. په دې باندې به اکتفا وکړو. نو انشاءالله باقي چې کوم حدیثونه دي د نفلي رجوع سره تعلق ساتي دا به سبا ختمو. سبا به انشاءالله په دې سلسله کې اخرنی درس کوو، ځکه چې بیا چې پسې کومه مسله ده د قیام رمضان او د اعتکاف، نو هغه مسلې د موږ به هغه حدیثونه بیانو چې هغه د روجې سره تعلق ساتي. هر چې د اعتکاف مسایل دی او د قیام رمضان مسایل دی او د تراویح مسایل، هغه به ځان له بیا موږ انشاءالله چې کله په روجه کې هغه مجالس رمضاني د رمضان د میاشتې مجلسونه په هغې کې به ځان له دغه موضوعګانې راځي. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.